آیا حضرت زهرا سلام الله علیها ته پیغمبر ترکه نه کم شونه چې پیغمبر نه پاتې شوي دي هغو شیونه آیا حضرت زهرا ته ارث و میراث ملویږي یا نه؟ دې په باره کې خلیفه اول ابوبکر ابن ابي قحافه یو حدیث نقل کړلو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نه چې ان معاشر الانبیاء لا نورث، مونږه پیغمبرانو نه هیڅ میراث په طور باندې چاته څه نه رسي. او همدې له کبله هغه وویل چې فدک حضرت زهرا سلام الله علیها ته نه ملویږي. حضرت زهرا سلام الله علیها دی خبرې نه وروسته مسجد النبی ته تشریف یې راوړلو او په مسجد النبی کې انصار او مهاجرینو ته یوه خطبه وفرمایله. بیبي فاطمه الزهرا حضرت زهرا سلام الله علیها د اهل سنت سرچینو کې دغه شرح ابن ابي الحديد معتزلي د اهل سنت معتزلي عقیده والا یو عالم د ابن ابي الحديد هغه د نهج البلاغه شرح کړی دی، په هغه کې هم راغلی دی. عبارت دې شان سره دی، وایي چې وانتم الان تزعمون ان لا ارث لنا، تاسو دغه ګمان کوئ چې اوس مونږ ته ارث نه ملاویږي. دا د خطبه ابتدایي جملې نه، دا د خطبه ابتدایي نه دی، د اخري خبرې دي. وانتم الان تزعمون ان لا ارث لنا، تاسو دغه وایو چې مونږ ته ارث نه ملاویږي، حضرت زهرا ته ارث نه ملاویږي. افلا تعلمون، آیا تاسو نه یو خبر چې ما ته وایو چې تا ته فاطمه الزهرا ته ارث نه ملاویږي؟ تاسو نه یو خبر دي کې تاسو ته شریعت نه درغلی، تاسو ته قرآن نه درغلی. بلا قد تجلى لكم كالشمس الضاحيه اني ابنته ایها المسلمون، تاسو لپاره د لمر کما روشنایی ده هغه په شانته اخکاره ده، روخانه ده، تاسو لپاره واضحه ده. انی ابنته، سزه د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله لور یم. ایها المسلمون اغلب على ارثی، زب مغلوبه کېږم ارث په باره کې، یعنی ما ته به ارث نه ملاویږي. یبن ابي قحافه، ای د ابو قحافه زویه، یعنی ډومبي خلیفه ته خطاب کوي، یعنی ابو بکر ابن ابي قحافه ته وایي. ابو بکر ابن ابي قحافه ته څه د ابو بکر ابن ابي قحافه نوم عتیقو او د دې پلار نوم ابو قحافه. نو ځکه ورته ابو بکر په ځای ورته وایي یبن ابي قحافه، خطاب کوي. ځکه دغه خطاب چې ابو بکر ابن ابي قحافه ته ځکه کوي چې هغه خلیفه اول او هغه ادعا کړي واسه ما پیغمبر نه دغه حدیث اوریدل دی چې مونږ پیغمبران ان معاشر الانبیاء لا نورث، لذا هغه ته خطاب کوي او دغه خطاب هغه نه علاوه ټول د هغه مرستیالو ته او ملګرو ته هم دی. وی ابن ابي قحافه افی کتاب الله، آیا د خدای کتاب کې یعنی په قرآن کې راغلی دی ترثو اباکا ولا ارثو ابي؟ په قرآن کې داسې څه راغلی دي چې ابو بکر ابن ابي قحافه به خپل پلار نه یعنی ابو قحافه نه به هغه ته میراث ملویږي، ولا ارثو ابي او فاطمه سلام الله علیها بنت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ته به میراث کې څه نه ملویږي. دا په قرآن کې راغلی دي. سوال ورنه کوي سرچینه څه ده؟ استاد دې خبره سرچینه څه ده؟ په څه دلیل په قرآن کې کم ځای کې موجوده دی چې ابو بکر بخپل پلار نه میراث اخلي او فاطمه بنت محمد بخپل پلار نه میراث نه اخلي؟ او فاطمه سلام الله علیها بنت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ته میراث کې څه نه ملوي؟ دا په قرآن کې راغلی.